تازه خبر د افغان پوځ لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت 1200 افغان پوځیانو ته د وینا پر مهال وویل چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او سرحداتو دفاع کوو او هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان یوه لویشت خاوره لا هم لاندې کړي. لوی درستیز دا خبرې وروسته له هغه کړي چې پاکستاني ځواکونو په تورخم کې پر افغان سرتیرو او افغان خاوره تیری کړی و. لوی درستیز خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر هم کړی. دا چې قاري فصیح الدین فطرت چیرته تللی و، هغه خپلو ځواکونو ته نور څه وویل او د څه د چمتووالي خبر یې ورکړ. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. و برای از این تلاش میکنیم که ما یک نیرو و اردوی قوی و مجهز مسلح داشته باشیم که ظرفیت حراست و حفاظت و دفاع از وطن را داشته باشد. دا وسلوال پوځ لوی درستیز وایي د یوې ازادې او پرمختللې اردو د جوړولو په هڅه کې یو. د ملي دفاع وزارت اړوند د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د جګړیزو ګډو زده کړو قومندانۍ د سرتیرو بنسټیزو زده کړو له ښوونځي 1200 تنه سرتیري له 3.5 میاشتنۍ پوځي نظري او مسلکي زده کړو څخه د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ سول. دغه مراسمو کې د اسلامي امارت د کابینې غړو، د وسلوال پوځ لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت او د ملي دفاع وزارت ګڼ شمېر رئیسانو، مسؤلینو، مشرانو او منصوبینو ګډون درلود. د وسلوال پوځ لوی درستیز خپلو سرتیرو ته د وینا پر مهال ویلي د اسلامي امارت او ملي دفاع وزارت رهبري یوې منظمې او ژمنې اردو جوړولو ته ژمن دي. موږ هڅه کوو چې یوه داسې منظمه اردو جوړه کړو تر څو د هیواد له سرحداتو او ملي حاکمیت څخه دفاع وکړي. نوموړي زیاته کړې هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې افغان خاوره یوه لویشت لا هم لاندې کړي. نوموړي زیاته کړې زموږ له اردو جوړولو څخه موخه جنګ نه بلکې د ولس خدمت او له هیواد څخه دفاع ده چې زموږ پوځ دا ازموینه ورکړې ده او هر ډول قربانۍ ته چمتو دی. د ښاغلي فطرت په وینا په تیر 20 کلن جهاد کې اسلامي امارت نړۍ ته دا وښودله چې هیڅ یو بهرنی نسي کولی زموږ په هیواد کې خپلې شومې موخې عملي کړي او هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې دلته خپل اهداف عملي کړي. د یادونې وړ ده چې 2 ورځې وړاندې یادو فارغ سوو سرتیرو په نوموړي قومندانۍ کې عملي تطبیقات هم ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا استخباراتو اعتراف وکړ چې افغانستان کې د داعش ډله ځپل سوې. CNN ټلویزیون په خپل راپور کې د امریکا د 2 استخباراتي چارواکو له قوله ویلي چې اسلامي امارت افغانستان کې د داعش ډله ځپلې او افغانستان کې د القاعده ډلې د بیا راژوندي کېدو امکان نسته. د متحده ایالاتو د استخباراتو نوي ارزونې ښیي چې افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو احتمال نسته او د هیواد کې د اسلامي امارت له لورې د تروریزم ضد عملیاتو داعش ډله ځپلې چې په وروستیو کې مشران له افغانستان څخه تښتېدلي دي. اسلامي امارت بیا وایي چې افغانستان کې وسلوالې ډلې شتون نه لري او هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. څه موده مخکې مولوي محمد یعقوب مجاهد هم ویلي وه چې د خپل هیواد د سرحداتو دفاع به کوي او هیڅ ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې خپلو شومو اهداف ته ورسیږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.